او د خپل خاورې غدارانو ته پیغام دی زما د خپل خاورې غدارانو ته پیغام دی زما نور د زمونږ په لاشونو سیاست نه کوي موږ له حیا نه سترګې ټیټې ګرځو په جهان په جهان کني کوم کښلی ده چې موږ ته یې خندلي نه دي انوره میندو په خاپوړو نصیحت را کړی په تمام عمر مو غلط چاته کتلی نه دي او ټولو ملګرو او مینوالو د ما پښتنو ورونو او په ادب مینو ټولو ته د زړه له تل نه سلامونه وایم نن موږ سره موجود ده یو درون شخصیت مشر شاعر کښلی شاعر چې د هیڅ تعریف محتاج نه ده جناب انور خان مروت بیګوخیل صاحب تاسو سره مو مخامخ کړی ده او د سره به خبرې اترې کوو د نه به معلومات اخلو ایله لنه چې هغه نه به موږ زده کړه کوو انور خان صاحب تا په خپل ادبي محفل پیج چې هرکلی وایو او د تا ډیره مننه کوو چې موږ ته د وخت راکړه او د موږ مینوالو سره مخامخ سلې تا نه موږ خواست کوو چې د موږ مینوالو سره خپل مختصره پیژندګلي وکړې د سپرلي له برکته وچې ونې زرغونېږي د سپرلي له برکته وچې ونې زرغونېږي چې ایمان پرې تازه کېږي حیا دی او ادب دی زه د ادبي محفل چینل او د هغه ایډمن ادریس او شیرخیل صاحب ډیره مننه کوم چې دوی ما غریب خانې ته راغلل او دومره تکلیف یې وکړ د دوی یو جهان مننه انور خان صاحب ډیره مننه خبرې اترې خو به ډیرې کوو معلومات به درنه اخلو خو اول مختصر معلومات چې دي ته څومره وخت کېږي چې شاعري دې سټارټ کړې ده مطلب ته کوم عمر چې تا شاعري کوله بالکل چې زه تقریبا دوم کلاس یم چې هغه نه ما دا شوق شروع کړی ده دا غزل به مو لیکل سندرې به مو لیکلې خو دومره نه پوهېدم چې غزل چېشته وایي سندره چېشته وایي دا به مو لیکلې دغسې بیا زه والد صاحب هلته بنو چې داخل کړل سکول چې نو هلته مو طاهر کلاچوي صاحب سره ناسته پاسته تعلق جوړ څه نو هغه نه مو بیا زده کړه شروع کړله هغه وخت نه دوم کلاس نه دا تقریبا ډېر کم عمر نه دا خو تا شاعري سټارټ کړې ده او تا شاعري چې استاد څوک ته چې تا هغه نه ډېره زده کړه کړې شاعر خو جي استاد خو صرف د ما استاد نه بلکې د ټولو مروت خانې او د بنو د ټانک د خټکو د ټولو اکثرو شاعرانو استاد جناب طاهر کلاچوي صاحب و هغه نه به دا شاعران به ډېر ورته راتلل موږ لکه نه به افګار بخاري صاحب عمر حیات دا د شاګردانو دا به راتلل هلته به بیا موږ همدو سره ما هلته بیا ما تعلق جوړ څه افګار بخاري سره نو دا د ما ادبي استاد و هغه ډېر لوی شخصیت و پیرخانه وه د ده والد صاحب چې و نور محمد هغه په تصوف باندې یو کتاب لیکلی او عرفان په 2 جلدونو چې فارسي چې طاهر کلاچوي صاحب صرف د پښتو شاعر نه و هغه د فارسی د عربي په عربي چې د شاعري کتاب د ګلهای خندای ګل په سریکي چې د شاعري کوله او ډېر لوی هستي وه جي او د هغه ډېر احسانات دي په موږ الله دې غریق ډېره مننه انور خان صاحب او تا خپل کتابونه لیکلي دي څو کتابونه دي لیکلي دي او کوم کتابونه دي لیکلي ما خو کتابونه اولنی کتاب چې کوم ما لیکلی دغه د سهیل ستوری د سهیل ستوري نام ما ځکه ورکړی و چې چونکې موږ علاقه سهیلي سیمې سره تعلق لري دغه سهیل ستوري باندې بیا ما ډېر وضاحت مې هغه کتاب چې لیکلی ده چې دا ما نام ولې ورکړی ده چې هغه د سهیل ستوري ته ما چې موږ پښتانه اوس دوا کوي وایي خدای دې سهیل ستوری که د سهیل ستوري سره ډېرې خبرې موږ تړلې دي یو دا مقصد ده چې موږ سهیلي سیمې سره تعلق لرو نو هغه ته ما سهیل ستوری نام ورکړی و او دوم کتاب ما د علم و ادب خزانه چې هغه ما عروضو باندې لیکلی ده د شاعري اصولو قانون باندې مې لیکلی ده چې هغه دې نه مخکې کوم کتابونه لیکلي سوي وو لکه سمندر خان سمندر داسې نورو کسانو کتابونه لیکلي وو
نامونه نه اخلم هغه چې غلطي هغه تشریحګانې کړې وي د شاعري دپاره نو هغه تنقیدي په طور تنقید ما دا کتاب بیا ولیکه بطور تنقید مې دا ولیکه د علم و ادب خزانه هغه ته ماته فرنګ ایران به رحمان بابا ایوارډ راکړ هغه دا کتاب بیا دورته چاپ کړ شاید وکړته او دریم کتاب مې د وخت چغه بیا د وخت چغه ما چې نام ورک بیا هلته دو ما باندې اعتراض وکړ د نام باندې وی چې د وخت چغه تا ولې ورک کتاب ته دا نام خو اجمل خټک کتاب ده د وخت چغه بیا ما ورته چې اول خو تاسو په دا جان پوه کو ډایرکټر صاحب چې دا ډول چغه ده که چغه ده بیا ما ورته چې چغه موږ دا ته وایو که نه چې د خولې نه فریاد ووځي چغه هغه ته وایي چې اجمل خټک کوم نام ورکړی دی پښتنو چغه ده چې دشمن پسې وباسي په شریکه بنا ته موږ چغه وایو چغه پسې ووتله نو د وخت چغه ما ځکه دې کتاب ته نام ورکړ یو بل کتاب مې دی هغه بس انشاءالله شیکو به د وخت انګازه نظم دی لکه نثر نه ده د وخت انګازه هغه کتاب چې به نظمونه نه لکه یو منصور کلامی که نثر چې راځي او نظم چې خو شاعري راځي ټوله دې ته نظم وایي که نه نو لکه نثر نه دی نظم د شاعري ده بچې غزل دی نظمونه دي بچې دار شی دی بچې او یو بل کتاب دی هغه بلوچستان اکیډمي والو ما ته ویلي دي دو په سر د مواري اخیستې دی ویله موږ بیا شایع کوو هغه مې لیکلی دی د مروت لغات هغه متروک تورې چې کوم دي که نه چې هغه ما خوندي کړي دي بچې هغه اسمونه چې اوس موږ مطلب چې مروت کوم خپل لفظونه دي اوریجنل لفظونه و اوس نه پیت لل بیا پیدا کړی دي نو هغه پچې کړی ماشاءالله دا ډیره د په انګلیش چې په اردو چې ترجمه سره په دې ته پوره دا خو د کمال کړای دا ډیره مننه انور خان صاحب غزل د شیر خیل صاحب ارشاد د خپل قوم ته مروت قوم ته ډالۍ کوم ارشاد چې وی مروت او عادتونه د مروت نه کوي چې وی مروت او عادتونه د مروت نه کوي بیا د دعوی هسې پښتو او د غیرت نه کوي چې وی مروت او عادتونه د مروت نه کوي بیا د دعوی هسې پښتو او د غیرت نه کوي او د خپل خاورې غدارانو ته پیغام دی زما د خپل خاورې غدارانو ته پیغام دی زما نور د زمونږ په لاشونو سیاست نه کوي ډیر خوشاله ده د خپل خاورې غدارانو ته پیغام دی زما نور د زمونږ په لاشونو سیاست نه کوي څه شو هغه چې دعوی د رهبري کولې څه شو هغه چې دعوی د رهبري کولې د نن نه پس بیا نارې د قومیت نه کوي او دا به مخلوق وي د خلا ګنې دا نه منمه دا به مخلوق وي د خلا ګنې دا نه منمه وی به پښتون دی به د مور او پلار عزت نه کوي دا به مخلوق وي د خلا ګنې دا نه منمه وی به پښتون او دی به مور او پلار عزت نه کوي او دا به جاهل د زمانې او بې ضمیره به وي دا به جاهل د زمانې او بې ضمیره به وي چې خپل خاورې سره مینه او محبت نه کوي او کلم یې مات ګوتې یې پرې سبیږو خیل انوره چې وي شاعر او دی پرچار د امنیت نه کوي چې وي شاعر او دی پرچار د امنیت نه کوي